الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر منذ شيوخ كرام علماء كرام مجاهدين عظام او مؤمنو او مجاهدين ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی وایم. الله پاک مو روژې، تراویح او صدقات، ذکر، ختمونه ټول مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول کړه. د الله جل جلاله یو عظیم احسان وسو چې د الله جل جلاله یو عظیمه فریضه د روژې فریضه مسلمانانو ادا کړه، او اوس د اختر د لمانځه دپاره جمع سوي دي چې یو بل عبادت هم سرته ورسوي. الله جل جلاله یو اسلامی فضا چې په آزاد فضا کې خپل اسلامی احکام پر ځای کې الله ورته برابر کړی ده. مسلمانانو ورونو، د انسان تخلیق او پیدایشت الله جل جلاله د دغه دپاره کړی دی چې انسانان د الله جل جلاله عبادت وکړي، او الله جل جلاله وپیژني، او د الله جل جلاله حکمونه پر ځان باندې او پر نورو باندې عملي کړي. نور مشکلات د انسان چې دي د هغې د حل کولو وعده الله کړې ده چې هغه به الله بیا پوره کوي. د بنده ذمواري یوازې د الله جل جلاله عبادت دی. خدا د الله عظیم فضل وسو چې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې د الله دا عبادت سرته ورسوو. محترم ورونو، لکه څنګه چې روژه د الله پاک عبادت دی او ټولو مسلمانانو په ښه طریقه باندې ادا کړه، د اسلام ټول احکام د روژې په شان باندې پر مسلمانانو دغسې فرض دي چې سرته بې رسوي او په اخلاص باندې به د هغوی اجرا کوي. محترم ورونو، عبادات یو انفرادي عبادات دي، یو اجتماعي عبادات دي. انفرادي عبادات خدا دي د هر سړي خپله ذمواري ده، خپل لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، او یو اجتماعي عبادات دي. دا دواړه د الله جل جلاله حکمونه دي. د دواړو اجرا کول، برپایه کول پر مسلمانانو باندې فرض دي. اجتماعي عبادات یو سالم سیاست د خلکو د اصلاح لپاره
الله جل جلاله د بندگانو یو فریضه ګرځولې ده چې همیشه به مسلمانان یو اسلامی شرعي سالم سیاست لري چې په هغه باندې به د ټولنې او اجتماع اصلاح کوي حکومت بلري امیر بلري یو جماعت بلري چې د هغې په ذریعه باندې به اسلامی احکام جاری کوي او مسلمانانو باندې دا یو ضروري عمل دی چې سر ته بیرسوي چې قوت به جوړوي په خپل اجتماع باندې په خپل اتفاق باندې به یو قوت جوړوي چې په هغه سره به هغه حکمونه عملي کوي چې هغه په یوازې سر نه عملي کېږي هغه په انفرادي ډول باندې نه عملي کېږي بلکې هغه قوت ته ضرورت لري د دې قوت پیدا کېدل مهمه وسیله جهاد فی سبیل الله دی مسلمانان به جهاد کوي د فساد په مقابل کې د کفر په مقابل کې د دې لپاره به زمینه برابري چې یو قوت پیدا کی او په هغه قوت سره د الله جل جلاله هغه حکمونه چې هغه په اجتماعي ډول باندې اجرا کیږي هغه به اجرا کوي دا پر مسلمانانو فرض دي یوازې لمونځ نه دا لمونځ هم یو فرض دی دا سالم سیاست و شرعي حکومتداري جوړول یو نظام جوړول دا هم یو فرض دی لکه مسلمانان چې په لمانځه او په روژه باندې مکلف دي په دغسې یو حکومت جوړولو باندې هم مکلف دي چې د هغې په ذریعه باندې هغه حکمونه جاري سي چې هغه په انفراد باندې نه جاري کیږي الله جل جلاله لکه چې د روژې په حق کې فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام دا هم فرمایلی دي کتب علیکم القصاص لکه روژه چې فرض ده قصاص هم فرض دی که یو څوک را ولاړ سي بل سړی په قصدن باندې په قتل ورسي د دې قاتل قصاص فرض دی د مسلمانانو په یو جامعه کې دا فرض ده چې د ظالم او د مظلوم نصرت بکیږي کومک بکیږي د ظالم کومک دا دی چې د ظلم نه ونیسه لاسونه بند کا تر څو پورې چې بیا ظلم ونه کی قاتل قصاص کا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما پدې کوم امر دی د الله دام فرض دی غل ونیسه غلا ونیسه لاسونه پریک الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة كل واحد دا هم فرض دي د حدود اجرا هم فرض ده قصاص هم فرض دي قطع د ید د لاس پرې کېده هم فرض دي د مظلوم دفاع د مظلوم حق د ظالم نه اخیستل هم فرض دي خدا په انفراد باندې نه کیږي دا سړی په یوازې سر نشي کولی او د دې ذمهوارۍ سره نه په لمانځه سړی خلاصیږي نه په روژه دا هر یو ځان ته فرض دی پر مسلمانانو باندې دا فرض ده چې په خپل جامعه کې به یو نظم لري یو حکومت به لري یو امیر به لري چې هغه به د الله جل جلاله شرعي احکام عملی کوي اجرا کوي به او حدود به نافذوي کدا چې څوک وي چې هغه د الله حدود نه نافذوي شریعت نه نافذوي او د ظالم او د مظلوم حقوق نه برپای کوي دا
دا مسلمانان چې دي دا الله ته مسؤلیت لري، ځکه چې دی د شریعت یو حکم چې هغه د یو شرعي نظام جوړول دی هغه نه دي کړي. مسلمانانو ورونو دا به د ځان ذمہواری او خپل اسلامی مسؤلیت بولو چې موږ مسلمانان به خامخا د اسلامی حکومت جوړېده کوو، اسلامی حکومت به جوړو، هغه حکومت چې الله جل جلاله راته تعریف کړی دی او شریعت راته ښوولی دی. که دغه شرعي حکومت نه وي د ټولو غاړې بندې دي، ټول الله ته مسؤل دي. هغه څنګه حکومت؟ هغه به داسې حکومت وي چې پر دې مظلومانو باندې به رحم کوي، پر ظالمانو باندې به قهر کوي، او د اسلامي احکامو دپاره به فضا او زمینه جوړوي، او د مسلمانانو امنیت به ساتي، او مسلمانانو ته به شرعي حقوق ورکوي، او مسلمانانو ته به ښوونه کوي، تعلیم به ورته کوي، اسلام به ورښیي. خلفای راشدینو چې به والیان مقرر کړه نو دا پر ښووله چې تاسو به خلکو ته تعلیم کوئ، ښوونه به کوئ، اسلام به ورښیاست، شرعي احکام به ورښیاست، او د مظلوم سره به تر هغه وخته پورې درېږي، کومک به ورسره کوي تر څو چې ظالم مو ضعیفه کړی نه وي. مسلمانانو ورونو، علماء کرام پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی دی، شرعي نظام راغلی دی. زه خدا درته وایم چې موږ ته الله جل جلاله سیاست ښوولی دی په شریعت کې، انما الطاعة فی معروف لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. خبره زه درته کومه صفاح، طاعت چې دی په معروف کې دی. که کم وخت د امارت فرمان صادر سو، حکم یې وسو، د شریعت و ترازو ته واچوي. که د الله جل جلاله د حکم سره مخالف نه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم سره مخالف نه وو، د الله پاک تر یو آیت لاندې وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حدیث لاندې وو، د هغه سره په ټکر کې نه وو، او د اجماع سره مخالف نه وو، د مسلمانانو د اجماع سره، هغه حکم بیا پر مسلمانانو باندې لازم العمل دی، هغه حکم به مني، اطاعت به کوي. او که کم وخت کې حکم صادر سو او هغه حکم معصیت وي، ګناه وي، او هغه د الله جل جلاله د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو مخالف وي، په هغه کې بیا اطاعت نشته. تر څو پورې چې یو حکومت پر دغه اصل باندې روان وي چې حکم یې د شریعت مطابق وي، تر هغه وخت پورې دا حکومت شرعي اسلامي حکومت دی. د داسې حکومت اطاعت کول دا یو اسلامي ذمہواری ده. دا چې څوک نه وایي زما اطاعت چې هیڅوک نه کوي، هیڅوک، هیڅ فرد نه چې زما د رای اتباع کوي، نه چې زما د خبرې اتباع کوي، بلکې د شریعت اتباع دی کوي. زما حکم هغه وخت قابل اعتبار دی چې د شریعت سره موافق وو. که د شریعت سره مخالف وو بیا د هیڅ چا طاعت نشته. لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. نو په داسې صورت کې چې د شریعت سره مخالف نه وي، بیا د اطاعت چې دی دا د امیر نه دی، دا د الله اطاعت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی،
دا د شریعت اطاعت دی، دا د یو شخص نه دی. داسې حکومت پر خلکو باندې لازم او واجب دی چې جوړی وي چې هغه به په شریعت باندې حکمونه کوي، د شریعت سبب مخالف نه وي، او په شریعت کې به جوړ جاړی نه کوي، پر شریعت باندې به ولاړ استقامت به کوي، د خدای تعالی حدود به نافظوي، د الله حکمونه به نافظوي، شریعت به نافظوي. د ضعیف او د قوي فرق به نه کوي په عدالت کې، دواړو ته به په یوه سترګه ګوري، قوي ته به هم په هغه سترګه ګوري زورور ته لکه کمزوري ته چې ګوري، کمزوري ته به هم په هغه سترګه ګوري لکه زورور ته چې ګوري. انصاف وي، عدالت وي، تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر باندې رواني د منکراتو مقابله وي، منکرات به نه پرېږدي، په جامعه کې ناروا شان به نه پرېږدي، حرام به نه پرېږدي، د دې مخه به نیسي، په علانیه چې څوک ګناوې کوي د هغه مخه به نیسي. دا د یو حکومت فرض دی. غل به ټینګوي، نور مفسدین به ټینګوي، سرحدونه به ساتي، د کفارو سره به جګړې کوي، که د کفارو حرم باندې څوک پر دې حرم تجاوز کوي د هغو مقابله به کوي، د کفارو د مداخلې مخه به نیسي چې په دې نظام کې څوک مداخله کوي. دا شرایط پکې شته. منځونه به اقامه کوي. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. منځونه به قایموي، جماعتونه به وي، امامان به وي، د امامت نظم به هم جوړي، او خلکو ته به لمونځونه ورښیي. دا وایم دا امامان دا علما دي خپل محلي مقتدیانو ته لمونځونه ور وښیي، منځونه دي ور زده کړي. دا فرض د لمانځه زده کړه او د لمانځه کول در ایمان بالله وروسته لوړ مقام د لمانځه دی. د مجاهدینو د جهاد هدف، د کامیابی هدف دا دی چې دوی به لمونځ اقامه کوي، لمونځ به کوي او زکاتونه به ورکوي. زکات د الله پاک یو عظیمه فریضه ده، پر دې باندې به خلک باعث کوي. د اسلامي حکومت ذمہواري دا ده چې عاملین به مقرروي، عاشرین به مقرروي، تر څو د غنیانو څخه زکات جمع کی، فقیرانو ته ورکي، بېوزلانو ته ورکي. دا د حکومت ذمہواري ده. امر بالمعروف، په نیکو باندې امر کول، د بدو څخه منع کول، دا د اسلامي حکومت ذمہواري او مسؤلیت دی چې هغه کې حدود هم راځي، قصاص هم راځي، هغه کې ټول منکرات راځي چې د هغو به مقابله کوي. تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر روان دی، دا اسلامي حکومت دی، دا شرعي حکومت دی. تر څو چې یو امیر پر دغه مسیر روان دی، دا شرعي دی، اسلامي دی. د دې حکومت ټول حاکمان چې دي هغه شرعي دي. د دغسې حکومت رعایت چې دي نیکبخته خلک دي. د دغسې حکومت ولس چې دی دا د الله پاک نږدې بندگان دي چې داسې حکومت الله ورکړی دی چې اسلامي شرعي نظام دی. نن الله جل جلاله د افغانستان پر دې ولس باندې رحم کړی دی. دا د دې ولس کامیابی او د دې نیکبختي ده چې الله یو داسې اسلامي نظام ورکړی دی تر څو پورې چې ژوند وي د کفر یو قانون به هم په دې افغانستان کې ځای پیدا نه کړي. الله سره دا وعده مو کړې ده. خیر دی یو سر دی ولاړ شي پروا نه کوي، خو په اسلام کې به معامله نه وي. یعنی هغسې کار چې هغه اسلام په خطر کې اچي او اسلام له منځه وړي، د اسلامي اصولو خلاف وي، دا به قطعا نه کوو. تبلیغات ډېر درته کېږي.
د خلکو په خبرو پسې مه ځئ. داسې خبرې کېږي هیڅ بده اراده نه لرو. الله مو دې وساتي چې موږ به د دې مجاهد ولس په حق کې بده اراده لرو، او دا هغه ولس دی موږ ته قدر دی، پر موږ باندې قدر دی، موږ د زړه ټوټې دي. د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده. قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومېږي لکه خپل بچان. ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومېږي. داسې زه نه کوم. ګوري په افغانستان کې 40 کاله سخت جنګونه وسوي نیوبی دی. ما چې کله د قطر مذاکرات شروع و د امریکایانو سره، زه په دې کې وم چې امریکایان خو به وځي. فکر مې په دې کې باندې چې د امریکایانو وځي بیا به د جاپانانو سره موږ څنګه جنګ کوو، څنګه به وژنو، دوی به موږ وژني، موږ به دوی وژنو. او کافران به په دې باندې خوشحاله وي چې موږ سره جنګیږو، دوی به د واشنګټن سره کومنده ورکوي. یا الله دا به څه کوو. زه به په دې کې وم چې زه اوس د امریکایانو په وتو باندې خوشحاله سم، که په دې باندې خوابدی سم چې بیا به خپل ولس وژنم، دا د دوی به راته جوړ کړي او زه به یې وژنم، دوی به زما په مقابل کې ولاړ. دومره بوج چې پر ما باندې و دا بس یو الله ته معلوم دی. ما وویل د مجاهدینو ته مې ویل دا مشران مې جمع کړي وو، دا مولوي صاحب هم و، نور مشران هم و، مال که دغه خلکو دا ورته وایي د الله په خاطر چې کښر دی ټوپک، نور د دې کافر په کومنده مه ځئ. تاسو سره موږ جنګ نه کوو. د اوله سره چې جنګ مو شروع کړی دی، ستاسو مرګ زموږ مقصود نه و. موږ صرف درته ویل چې موږ کافر سره علاقه مخه علاقه موږ دا کافر سره پرېږده، اوس چې موږ کافر سره پرېږدي، خو مخ ته دې څوک نه درېږي. دغه خپلو افغانانو ته چې پرېږدئ دا کار، د دې کافرانو دفاع مه کوئ، د دغو په مخ کې مه درېږئ، ځان ورته سپر کوئ. وګورئ که دغو خلکو ورته وایي چې بس جنګ پرېږدئ، تاسو په عفو ده هېڅ حساب نه در سره کوو. هغه زموږ د مجاهدینو په حق کې چې څه محاسبې در سره دي، څونه مو شهیدان کړي، هغه حساب نه در سره کوو. څونه کورونه مو خراب کړي دي. یو د بندګانو په حق کې زموږ صلاحیت نشته، بندګي حقوق نشو در معافولی، لکن په د جنګ و جهاد په دوره کې چې مو څه کړي ټول در معاف دي. نه غواړو د افغانانو بدمرغي، د افغانانو ستړیا، د افغانانو پریشانی، دا زموږ د اعصابو پریشانی ده. ورونو، اسلام راغلی دی، شریعت راغلی دی، تر شایه د الله په خاطر ودرېږئ، ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده. موږ ولیدله کافرانو موږ ته هیڅ ګټه نه ورسول، دیموکراتانو هیڅ ګټه نه ورسول، دا مفسدینو هیڅ ګټه ونه بغیر دې څه زموږ په وینو باندې وبېدله. کورونه یې را خرابول، اولادونه یې را خرابول، زندګي یې را خرابول، ملک یې را خرابول، دنیا او آخرت یې را خرابول. دا موږ تجربه کړه. اوس دا د مسلمانانو علماو نظام دی، د مسلمانانو نظام دی. د دې کامیابی ستاسو په حمایت باندې ده. که تاسو ولس تر شا ولاړ واست، حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین، الله به کافي وي. دا تاسو مؤمنان چې در شا د دې نظام ولاړ یاست، بس دا به کافي. د دې در شا ودرېږئ، دا بد اراده نه لري، ښه اراده لري. رب جل جلاله به کامیاب کی. الله دې دغه فتنو څخه وساتي چې دا نن دنیا ورته متوجه ده. دا د مسلمانانو امن او دا د مسلمانانو وسایي، دا د مسلمانانو د اسلام رڼا، دا کافران نشي برداشتولای. ډېر کوشش به کوي، په ډېرو بدو الفاظو به مو یادوي، ډېر تخریبونه به وکړي، کوشش به وکړي چې یو وارې بیا دلته په افغانستان کې د وینو ولې وبهیږي او جنګونه راپورته سي. لیکن دا به د کافرانو ارمانونه د خاورو سره خاورې کې. افغانان هغه خلک دي چې د کافرانو په مقابل کې سخت مقاومت کړی دی، بیا به هم سخت مقاومت کوي. مسلمانانو ورونو، د اختر ورځ ده، الله جل جلاله دې ستاسو ټولې قربانۍ قبول کړي، روژې قبول کړي، جهاد مو قبول کړي. ستاسو د ټولو تکلیفونه دې الله قبول کړي چې په دا 20 کاله په دا 40 کاله جهادونو کې مو قربانۍ ورکړي دي. الله پاک مو ټول خدمتونه قبول کړي.
الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي، الله دې د ټولو زخمیانو، الله دې د ټولو کورونو چې خراب شوي دي الله دې په دنیا او آخرت کې اجر و مزدوري ډېره ورکړي. خدای تعالی جل جلاله دې اعمال قبول کړي. ورونو د امتحان وخت دی، کوشش به کوو، الله جل جلاله به موږ ته د لارې هدایت کوي او الله به مو کامیابه کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ورونو استقامت به کوو، تکالیف به برداشتوو، پروردگار عالم جل جلاله به هر څه راته اسانه کوي. به مو الله اقتصاد را جوړ کړي، به الله رزق را کړي، به مو الله وساتي، به مو الله حفاظت وکړي. زموږ رب یوازې الله جل جلاله دی، بل څوک مو رب نه دی. یوازې چې زموږ سره د رزق وعده کړی دغه الله پاک دی، بل څوک نه دی. نه موږ ته دا کفار رزق را کوي، نه اقتصاد را کوي، هیڅ شی نه را کوي. هر څه چې را کوي هغه الله جل جلاله دی. که الله را سره راضي وو بیا به ټول مشکلات به مو حل وي، که الله ناراضه سو بیا به ټول مشکلات به بیا پاتې، بیا به د حل کولو څوک نه وي. نو الله جل جلاله مو دې پر دغه عزم او پر دغه استقامت باندې باقي پرېږدي او الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې د خپل اسلامي نظام په هره برخه کې وساتي. واخر دعوانا